د همایون او ظاهر قدیر ترمنځ لانجه په څه شي رامنځته شوې دا ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چېرته تاسې د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې در سره سبسکرایب کړئ. د ولسي جرګې پخوانی غړی او لومړی مرستیال همایون چې له مشهورو لانجمنو افغانو سیاستوالو څخه دی، تېره اونۍ د یک تلویزیون د کاکتوس خپرونې میلمه و. همایون په دې خپرونه کې مختلفې جالبې خبرې لرلې چې مهم ټکي به یې دلته له تاسو سره شریک کړو. همایون څوک دی؟ همایون اصلا د خوست ولایت اوسېدونکی دی. هغه 40 کاله مخکې په کابل کې زیږېدلی او تر 15 کلنۍ یې په کابل کې ژوند کړی دی. د همایون پلار د پوځ افسر و. له 15 کلنۍ څخه وروسته روسیې ته تللی او خپلې زده کړې یې هلته کړې دي. همایون له زیاتو جزئیاتو پرته وایي 22 کاله یې له هېواده بهر تېر کړي دي. دی هېواد ته له راستنېدو وروسته د خپلو بوختیاوو او هم یې دقیق وخت په اړه څه ونه ویل. د همایون په خبره پر پښتو او دري سربېره پر روسي، انګلیسي او یوه ځایه پورې په کردي او عربي ژبه هم غږېدلی شي. د واده په هکله یې همایون په دغه مرکه کې وویل 12 کاله کېږي چې واده مې کړی او 10 ماشومان لرم. له دې سره یې وویل مشر زوی مې 14 کلن دی او درس وایي. د همایون پر دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې ټوکې وشوې او خلکو د پوښتنې وړ وباله. همایون د کابل په مکروریانو کې ژوند کوي او په خبره یې خوشحاله دی. پر ټاکنو بې باوري همایون په دغه مرکه کې افغانستان اشغال شوی وباله او ټینګار یې وکړ چې دلته ټاکنې کول یوه ډرامه ده. له دې سره یې ومنله چې په تېرو پارلماني ټاکنو کې ماته خوړلې ده. د همایون په خبره په افغانستان کې امنیتي چارواکي او ان ولسمشر هیڅکله نه پوهېږي چې 4 ساعته وروسته به یې په هېڅ کې څه پېښ شي. خپلو ملګرو څخه دفاع همایون په دې مرکه کې د خپل ملګرو په اړه هم خبرې وکړې. ظاهر قدیر، لالی حمیدزی او یو شمېر نور په تېره پارلماني دوره کې د ده تر ټولو نږدې ملګري وو. همایون د هغوی د کارونو دفاع وکړه او ویې ویل له حکومت سره مخالفت پارلمان ته زموږ د ډلې د بیا راتګ د مخنیوي لوی عامل و. یو ګول په 1,00,000 افغانۍ. د همایون د جرګې د لومړنۍ مرستیالۍ په اړه یې هم وپوښتل شول چې د جرګې رئیس یې هغه مهال لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی و. ده وویل زما هدف دا نه و چې رئیس باید حتما معرفي شي. رئیس د دارالانشا د رئیس ملاتړ کوو او د هغه د جرمي شریک په توګه مو څارنوالۍ ته معرفي کړ. همایون ادعا وکړه چې د جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت یو ګول ان په 1,00,000 افغانۍ په مالي حسابونو کې ثبت کړی او پیسې یې پرې ویستلې دي. د اشخاصو په هکله خبرې همایون ته ځینې عکسونه وښودل شول او په اړه یې د ده نظر وپوښتل شو. د مخکني ولسمشر حامد کرزي په اړه وویل کرزي ته خاص احترام لرم، د هغه سیاسي لاره تعقیبوم. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په اړه یې وویل چې د تنظیمي جګړو پر وخت کې ورڅخه بد راتلل خو اوس ورته درناوی لري او د یو عالم مشر په سترګه ورته ګوري. د ډاکټر نجیب په اړه یې هم مثبت نظر ورکړ او په ښو ټکو یې یاد کړ. خو رابش اصلي موضوع ده چې د ظاهر قدیر سره یې جنجال په څه شي و. هغه د خپل شتمنۍ په اړه ویلي و چې د ټول شتمنۍ کچه $1,000,000 ته هم نه رسیږي. همایون د خپل نږدې ملګري ظاهر قدیر د هغې ادعا په اړه چې خپله شتمني یې له تصوره لوړه ګڼلې وه وویل هغه دروغ وایي، زه هېڅکله هم دومره شتمن نه یم. همایون وویل په تېرو ټاکنو کې مې د ډاکټر عبدالله ملاتړ کړی و خو رایه مې یو نومان ته هم ورنه کړه. هغه همداشان ادعا وکړه چې له ټاکنو وروسته د دولت جوړونکي ټیم له لوري ورته د رشوت اخیستو وړاندیز وشو څو دغه ټیم پر وړاندې له مخالفته لاس په سر شي.